او اوس بشپړه خبرونه. نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ ویلي دي چې کشمیر هیڅ کله هم نه د بھارت برخه وه او نه به وي. د بھارت سپریم کورټ متصبانه فیصله نه منو. په جمهور آزاد کشمیر کې د خبرو کولو پر وخت وزیر اعظم انور الله کاکړ وویل چې د بلواکه کشمیر په اکله هیڅ هم یو اعتصاب او اړخیزه ګام به هیڅ صورت قابل قبول نه دی. هغه وویل چې په بلواکه کشمیر کې د انساني حقوق څخه خلاف ورزیانې روانې دي. تحریک آزاد کشمیر د متحرکه اوسېدل پکار دي. د ازادي تحریک روان ساتلو لپاره د فکر ټولو مکاتب د یو کېدل پکار وي. د پوج سرمشر جنرال سید اسیم منیر د امریکا دورې په دوران کې هم امریکي حکومتي منصبدارانو او عسکري واکمنو سره ولیدل. په لیدو کتو کې دوه اړخیزه دلچسپي، نړیواله او سیمه ییزه سلامتیا د ګډو چارو سره په روان بین المللي شخړو باندې هم خبرې اترې وکول سوې. دوه اړخیزه د ګټو ترلاسه کولو لپاره دوه اړخیزه مرستې ممکنه هڅې روانې ساتلو باندې اتفاق وسو. د اطلاعات و نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي ویلي دي چې د هاین ډایرکټیکل 218 درې لاندې په هیواد کې چون یوازې ذمهوار عیني اداره الیکشن کمیشن ده. د الیکشن کمیشن د باندې د رسنیو سره خبرو کولو پر وخت مرتضی سولنګي وویل چې د ډسټریکټ ریټرننګ افسرانو د لګولو اختیار د الیکشن کمیشن سره دی. هغه وویل چې د رسنۍ ازادي دي په